سلامونه نیکې هیلې. کوم خلک چې سترو بریاو ته رسېدلي دي او یا هم غواړي ورته ورسېږي، نو د هغوی سره په خوا کې یو اغېزناکه او په کار پوهه ډله یا ټیم موجود وي. دوی په دې ډله یا ټیم کې بېلابېلو خلکو ته د هغوی د وړتیاو په نظر کې نیولو سره مسؤلیتونه ورسپارلي وي او د ډلې کسان هم د هڅو، وړتیاو او پر ځان باور لرلو په پایله کې تل تر بریا رسېدلي وي، چې بیا د هر یو بریا د ټولې ډلې بریا ګڼل کیږي او په دې توګه په رښتینې معنا تر ټاکل شوي هدفه رسېدل ممکن کیږي. کله چې ته وغواړې ځان ته معلومه کړې چې تا لپاره د څومره وخت مصرفول پکار دي او د خپلې ډلې یا ټیم څخه په څه ډول او په کوم ځای کې ګټه پورته کړې، نو دا یو څو خبرې په نظر کې ونیسئ. ته باید لومړی خپل کارونه د لومړیتوب ورکولو له مخې ډلبندي کړئ او د دې کارونو شمېر باید دومره زیات نه وي چې ته او ستا ټیم یې په لیدلو باندې د ستړیوالي احساس وکړي. لږ تر لږه 3 مهم کارونه لیست کړئ او په دې لړ کې د ځان او د ټیم لپاره د ساتیرۍ وخت هم په نظر کې ونیسئ. په دې تړاو یو څو لاندې ټکو ته هم پام کوو. اول د خپل ځان، مسلک او ټولنیز ژوند اړوند د ټولو هغو کارونو یو لیکلړ جوړ کړئ په کومو کې چې باید تاسې یو اندازه وخت مصرف کړئ. وروسته د ژوند اړوند د عادي کارونو لپاره هم یو لیکلړ جوړ کړئ. دویم دا چې له دې کارونو څخه 2 یا 3 هغه کارونه وټاکئ د کومو په ترسروي کې چې ستاسې د وړتیا او وسایلو استعمال ته ډېره اړتیا لیدل کیږي. د دې سره په خوا کې د دې کارونو د ترسروي لپاره یو اغېزناکه ټیم یا ډله هم وټاکئ. په ډله کې داسې کسانو ته ځای ورکړئ چې تاسې یې د اړوندو کارونو په تړاو له شته وړتیاو څخه خبر یاست. دریم دا چې وروسته د پلان شویو کارونو د ترسروي لپاره د خپلې ټاکل شوې ډلې هر یو کس ته خپل مسؤلیتونه وسپارئ او د ترسروي وخت یې ورته وټاکئ. د دوی هر یو څخه په ډېر ښه انداز غوښتنه وکړئ چې دا مو شریک کار دی او په همغږۍ او همکارۍ سره به یې ترسره کوو. دا ورته هم ووایئ چې د ځانګړي هدف د ترلاسه کولو وروسته د ساتیرۍ او میلو لپاره هم تیاری ونیسئ، تر څو هغوی ته نور هم ډاډ او آرام ترلاسه شي. هڅه وکړئ د کار په جریان کې د ډلې له هر کس څخه په ډېر صمیمي او خندانه انداز د ترسره شوي کار د فیصدۍ غوښتنه وکړئ. په دې توګه به تاسې په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ د خپل ټیم یا ډلې سره یو ځای خپلو موخو ته ورسېږئ.